زه قسم تاسو ته د خدای په نامه باندې اخلم چې د پارلمان هر وکیل ته به ته ودرېدلې یا بې کور ته ولاړې چې کار دې درلودی. زما د په خدای قسم دی که د دغه وکیل د پارلمان او د بنیامین نتنیاهو کبر او غرور او تکبر که به هیڅ تفاوت سره درلودی، که دا سناتور و که دا بل و وام ته به د ولایته راغلی و ده ته به دې ویله چې د ولایت کې داسې مشکلات دي، د ده سترګې ستا په جیبو کې یا له ما د ولایته څخه څه راوړي دي؟ دا ولې ته داسې کوئ؟ دا ستا سترګې ولې زما په جیبو کې دي؟ ستا سترګې دې د لحد په جیبو کې شي. پاک پروردګار دې تاسې ټول کړي. ملت مو سرګردانه کړو. موږ څو سوه کسان لرو، څو زره کسان لرو، څو لکه شهیدان او زخمیان به موږ لرو چې هغوی اوس سره سرګردانه دي. کور یې د دغه طالبانو آباد چې دا اوس معاش هم ورته ورکوي، عرض یې هم غوږ باسي. یو ځای که یو ناشي و ناشاخوله سړی، یو ناپام او ناپوه سړی که یو چاته جواب ورنه کړي او یا یې په شخصي وخدو باندې کښېنوي یا یې ټمبه و ټېله ورته جوړه کړي، نور خو د هر چا غږ اورېدل کېږي، د هر چا غږ اورېدل کېږي. هغه چې په افغانستان کې دي، دا چې دلته د باندې دي نو دا دي نو هم د دیو دي نو خدای وازله وکړي. زموږ د فساده څخه زموږ ملا غوټه ور راماته کړه، نو همدغه ملا ماته زموږ شرم بس دی که شرم ولرو، نو باید نور بیا د جمهوریت او د ماموریت نوم ونه نیسو. که را هلته یو ځای کښېنو خپل هغه یو مزدوري و غریبي به کوو.